السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو سره حسن شهید یو ځل بیا پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګروپ چیرته تاسو هم غواړئ چې د کین ماستر اپلیکیشن مکمل کورس زده کړئ چې تاسو په کین ماستر کې ویډیو څنګه ایډیټ کولای شئ. مطلب که تاسو نه په ویډیو کې غلطي شوي هغه به تاسو څنګه جوړوئ. تاسو په خپل ویډیو کې خپل आवाज څنګه بدلولای شئ. تاسو د ویډیو بیک گراوند څنګه بدلولای شئ. دا چې نور ډیر زیات ایډیټ تاسو په خپل ویډیو کې څنګه کولای شئ. نو دا ټول طریقې به سټیپ بای سټیپ تاسو ته هم چې دا به تاسو څنګه زده کوئ. دا کورس په تاسو ته چې د میلاو شي ور دې نه مخکې تاسو سره تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ. دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو تاسو ته بیا په ټایم باندې دررسي. نو که چېرته تاسو هم غواړئ چې د کین ماستر مکمل کورس زده کړئ نو تاسو له په یوټیوب کې د دې ویډیو په ډسکرپشن کې او کوم ملګری چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري نو د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. تاسو سمپل کله هم په لینک باندې کلیک واخلئ نو تاسو بدل د دې ویب سټ ته راشي. تاسو ته کاری کله چې هم تاسو د ویب سټ ته راشي مونږ چې کوم کین ماستر استعمالو دا تاسو هم د دې ځګینه انسټال کولای شئ. تاسو ته کاری دا کین ماستر ارټیکل دی چې کله هم تاسو د ویب سټ ته راشي نو په دې ځای کې تاسو ته ښکاري دا کین ماستر چې کوم تاسو هم ځان ډاونلوډ کولی شئ. که تاسو په دې یو لینک کې لږ لاندې لاړ شئ نو تاسو ته به دلته ویډیو 1 میلاو شي. یعنې د کین ماستر کورس 1 ویډیو چې کوم دا به تاسو دلته میلاو شي. تاسو ته ښکاري تاسو سمپل د دې ځای کې نه دا پلی کولی شئ. ورسره تاسو ته دلته بل لیکلي چې هم دي چې واچ پارت 1 ورسره دلته په ویډیو د پاسه باندې لیکلي هم دي په هر ویډیو باندې د پاسه چې دا ویډیو د څه په باره کې ده. که تاسو بیا لږ لاندې لاړ شئ نو دلته بالکل کلیر تاسو ته لیکلي واچ پارت 2 دلته ورته دي هم لیکلي چې د ویډیو بیک ګراوند څنګه بدل کړئ. تاسو ته ښکاري ټول سیټنګ چې کوم تاسو ته ښکاري تاسو کله هم په دې باندې کلیک کوئ دا ویډیو به پلی شي. بیا پارت 3 چې کوم دی دا به تاسو ته هم دلته میلاو شي. دلته تاسو په ویډیو کې خپل आवाज څنګه بدلولی شئ. هغه ویډیو چې کوم تاسو دلته کتلی شئ مطلب که تاسو یو روسټینګ ویډیو جوړوئ یا تاسو څه کارټون جوړوئ په کې تاسو خپل اوازونه چې کوم دی هغه بدلول غواړئ نو هغه طریقه به تاسو په دې ویډیو کې زده کوئ. بیا که لږ لاندې به دې کې لاړ شئ تاسو په خپلو ویډیو یا په خپلو تصویرانو باندې په کین ماستر اپلیکیشن کې به زبردست ډیزاین کې لیکل څنګه شئ کولی هغه چل به تاسو ته په دې ویډیو کې مکمل میلاو شي. تاسو دې نه هغه چل زده کولی شئ. که تاسو بیا لږ لاندې راشئ ته به تاسو سره کورس 15 ویډیو میلاو شي. بالکل بره په دې باندې د پسې لیکلي هم ده واچ پارت 5 چې په دې کې به تاسو ته دا میلاو شي چې تاسو د خپلو تصویرونو نه یوه زبردست ویډیو څنګه جوړولی شئ. چې یو تصویر واوړي هغې پسې بیا بل واوړي هغې من د پاسه که تاسو نظم لګوئ که تاسو سندره لګوئ نو هغه طریقه تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. که تاسو غواړئ چې دغه کین ماستر په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ نو سمپل به دې ډاونلوډ باندې کلیک کړئ نو دا کین ماستر به هم تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کوم کین ماستر چې مونږ استعمالو چې په دې کې واټر مارک هم نشته یعنې چې کله تاسو ویډیو ایډیټ کړئ نو په ویډیو باندې به د پاسه کین ماستر نه وي لیکلی شوي. نو خو ګومر ګروپ په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د کین ماستر مکمل کورس زده کړئ. دا چې کوم لینک دی دا به سمپل تاسو ځان سره کاپي کړئ. کله چې هم تاسو زموږ په دغه لینک باندې کلیک واخلو نو تاسو به بیا څوک شئ تاسو به دلته راشئ. کله چې هم تاسو دلته راشئ نو دلته بیا تاسو څه وکړئ بره به دا چې کوم لینک دی نو دې باندې به دغه رقم کلیک واخلئ. دلته به تاسو ته بل یو آپشن شو شي کاپي. تاسو به سمپل دا لینک کاپي کړئ او دا ځان سره محفوظ کړئ. کله چې هم تاسو کورس ګورئ نو سمپل دغه لینک واپس په کروم کې سرچ کوئ. دغه رقم خپل کروم براوزر اوپن کوئ بره دباو کلیک اخلئ هغه لینک دغه ځای نه کاپي کوئ. کله چې هم دغه لینک بیا تاسو دلته سرچ کوئ نو اتوماتیکلی دغه ټول کورس په دلته تاسو مخې ته راوړي. خو ګومر ګروپ دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې مکمل کین ماستر کورس زده کړئ ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. که تاسو دا ویډیو خوښ شي دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.